الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرو مسلمانانو ورونو په فقه حنفي کې یو عبارت ده چې لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به ولم ينقل. دا عبارت د فتاوی شامیه ده. غیر مقلدین د ابلیس پیروان په دې عبارت باندې اعتراض کوي چې د احناف په نیز باندې په وینا او په بولو یعنی په میتیازو باندې د سورة فاتحی لیکل جایز دي. لعنت الله علی الکاذبین. فتاوی شامیه فرمایي چې په وینا او په بولو باندې په وینا او په بولو د سورة فاتحی او د قرآن لیکل ناجایز دي او وابیان تهمت لګئی وای چې په فتاوی شامیه کې لیکلي چې جایز دي. د احناف مذهب د قرآن په آیتونو کې دومره محتاط ده چې احناف فرمایي چې بې اودسه قرآن ته لاس هم نشي وروړلی او د وابیانو په نیز باندې بې اودسه سړی قرآن مسه کولی شي، لاس ورته وروړلی شي. نو چې د احنافو په نیز باندې بې اودسه سړی قرآن ته لاس نشي وروړلی نو د قرآن لیکل به په دې نجاست باندې څنګه جایز شي د دوی په نیز. بهر تقدیر د فتاوی شامیه عبارت داسې دی چې لو رعف فكتب الفاتحة بالدم على جبهته وأنفه جاز للاستشفاء وبالبول أيضا إن علم فيه شفاء لا بأس به ولم ينقل. د دې عبارت صحیح مفهوم دا دی چې ان علم فيه شفاء دا مقدم دی او لا بأس به دی تالی دی. دلته مقدم باطل دی، ان علم فيه شفاء دا باطل دی ځکه چې د علم د شفا دپاره درې طریقې دي. یا به علم د شفا طبني دویم، یا به علم د شفا عقلني دریم، او یا به علم د شفا نقلن وي. نو علم د شفا خو طبن او عقلن نشته بداهتن، پاتې شو یوازې نقلن. نو شامی فرمایي چې ولم ينقل یعنی علم د شفا نقلن هم نشته. نو چې علم د شفا را نغلو یعنی مقدم باطل شو نو تالی هم باطل دی چې لا بأس به دی، او لا بأس به چې باطل شي نو به بأسن شو یعنی دا لیکل حرام دی. نو ګوره فتاوی شامیه د ولم ينقل نقیض د مقدم مستثنا کړی دی. ولم ينقل د دې معنا دا ده چې ولم يعلم یعنی علم د شفا نشته. نو دلته رفع د مقدم نتیجه ورکړه رفع د تالی، او رفع د مقدم په هغه وخت کې نتیجه رفع د تالی لره ورکوي چې کله د مقدم او د تالی په مابین کې مساواتی. دا د فتاوی شامیه د عبارت خلاصه شوه. ان علم فيه شفاء دا مقدم شو، لا بأس به دی تالی دی، لكن المقدم باطل فالتالي مثله. دا د ولم ينقل معنام دغه ده چې لكن المقدم باطل یعنی علم د شفا نشته نو لا بأس به نشته بلکې به بأسن دی. نو رفع د مقدم مستلزمه شو رفع د تالی لره ځکه د مقدم او د تالی په مابین کې مساوات دی. نو فتاوی شامیه دا فرمایي چې په وینه او په بول او په میتیازو باندې د قرآن لیکل دا ناجایز دي. او وابیان وایي چې په فتاوی شامیه کې لیکلي چې په بول او په میتیازو باندې د قرآن لیکل جایز دي. نو بیا به ووایو چې لعنت الله علی الکاذبین، په دروغجنو دی د الله لعنت وي. ورونو یو لامذهبه خناس دی، هغه زما په دې کلیف باندې اعتراض کړی دی او په دې کلیف په دې خپل اعتراض کې هوا جنګولې ده. زه به د اعتراض یو 14 خبرې به یو 14 اعتراض به زه د په دې اعتراض وکړم. بیا په اخر کې د چیلنج ورکړی دی. نو تاسو ټولو ته به علی الاعلان ووایم چې دا چیلنج ما قبول کړو. وروسته به درته تفصیل وکړم. بالکل دا چیلنج ما قبول کړو. دا لامذهبه خناس په ځای پاتې د استادان او په قبرونو کې مړي دي راوچت کې د خپل مشایخ د ټول راپورته کی. دارالعلوم زبیریه دیر کالونی پېښور
په دې ځای کې زه شپه ورځ ناست یم. یوازې دې لامذهبه ته چیلنج نه دی بلکې ټول نیټورک د لامذهبیت ته زما چیلنج دی چې په هره مسئله د فقه حنفي کې د دوی شکی زه ورباندې مناظرې ته ورسره تیار یم او په همدې مسئله د دوی سره مناظرې ته تیار یم. غیر مقلد ماته یو غیر مقلد چیلنج را کړی دی. د هغه غیر مقلد نوم دی ابو یوسف نجیب الله. دا چیلنج ده را کړی دی خو زه دته دا وایم چې یوازې ته نه د ټول نیټورک د لامذهبیت د طرف نه دا چیلنج ما قبول کړو. هره ورځ او هره شپه چې تاسو تیار یې به زه په دیر کالونی پیښور دارالعلوم زبیریه کې شپه ورځ یم. صرف یوه ګنټه مخکې ماته ټلیفون وکړئ چې زه درغلم. زه به ستاسو احترام وکم، ستاسو میلمستیا به وکم او ډیره ضروري په فضا کې به انشاءالله زه ستاسو سره مناظره وکم. د دې نه وروسته دته د علمي حیثیت د ده ورښیمه چې د ده څومره علمي حیثیت دی. په دې خو پوه شو ورونو چې دوی مناظرې ته نشي تیارېدی خو بیا هم د ده علمي حیثیت تاسو ته زه ښکاره کوم. ده په دې په مای چې کوم اعتراض کړی دی په دې اعتراض کې یو 14 اعتراضات زه په تا باندې کوم. اول د دا ویلی دي چې په فتاوی تاخانیه کې لیکلی دي. تاخانیه ګوره دا تاخانیه نه ده، تاتار خانیه. فتاوی تاتار خانیه. تاتار خانیه یو غلطی دا کړې ده چې فتاوی تاتار خانیه ته فتاوی تاخانیه ویلې ده. تاخانیه والله اعلم چې دا د دنیا په کتابخانو کې کم کتاب شته دی او که نشته او که چېرته د کونړ د غرو نه پیریانو دته راوړی دی. دویم دې لامذهبه خناس ویلی دي چې ستاسو فتاوو لکه هدایه به په مثال کې هدایه پیش کړې ده نو ګوره لامذهبه هدایه شرح ده فتاوا نه ده. دریم دا چې دا لامذهبه وایي لو رعفا دا و شرط دی او د دې دپاره دې لامذهبه خناس جاز للاستشفاء دی ورته جزا کړه او بیا وایي چې مقدم او تالی همدې ځای کې ختم شو. بیا وروسته څه وایي وبالبول ايضا دا ورباندې عطف دی ان علم فيه شفاء وای دا قید دی او لا باس به د لو رعفه دپاره وای جزا ده. نو ظالمه خناسه د لو رعفه دپاره د یو ځلې جزا جاز للاستشفاء کړو او بیا وای چې دلته مقدم او تالی ختم شو نو چې ختم شو دا لا باس به دی بیا دی ولې ورته جزا کړه. لو رعفه هغه شرط شو جاز للاستشفاء دی جزا شوه نو یوه جزا دی ورته جاز للاستشفاء کړه بیا دې پخپله مو ویلې چې په دې ځای کې مقدم او تالی شرط او جزا ختمه شوه او بیا وروسته پخپله وایي چې لا بأس به دا د لو رعفه دپاره جزا ده. نو زه وایم چې راځه په همدې ځای در سره مناظره کوم چې لا بأس به د چا دپاره جزا ده. ان علم فيه شفاء زه وایم چې دا شرط دی او مقدم دی. لا بأس به دا ورته جزا او تالی دی او ته وایي چې لا بأس به دا د لو رعفه دپاره جزا ده. بس دا غز او دا میدان همدا مسله کې به ما او تا سره مناظره وکړو چې لا بأس به د چا دپاره جزا ده. دی په خپله خبره هم نه پوهېږي. دوه جزاګانې د یو شرط دپاره راوړي او په منځ کې یو شرط لغوه کړو او بیا عجیبه کار دا کوي وایي ان علم فيه شفاء دا قید دی. د چا دپاره قید دی؟ او ان علم فيه شفاء دا خو شرط دی. د دې شرط جزا څه شوه؟ دا جزا دی وخوړه لکه د انګریزانو ډالر چې هضمې ته وایي چې جزاګانې به هم داسې مفتې هضمیږي. ګوره لامذهبه خناسه درېمه غلطي دا کړې ده چې د اعتراض په ما باندې داسې کوي چې ما ته وایي چې ته قیاس اقتراني نه پیژنې. لامذهبه خناسه په فتاوی شامیه کې قیاس اقتراني نه دی ذکر شوی. په دې ځای کې قیاس استثنایی رفعي دی. ان علم فيه شفاء دا مقدم دی لا بأس به دی تالی دی. دا قیاس استثنایی دی اقتراني نه دی. قیاس اقتراني د صغرا او د کبرا نه جوړیږي. ګوره دا مقدم او تالی دی. او شپږمه ده چې دا لامذهبه خناس یو خندونکی حرکت کوي. خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. دی داسې وایي د دا الفاظ تاسو واورئ وایي چې قیاس اقتراني او قیاس استثنایی چې کله د متصلاتو نه جوړ شوی وي دا د جمله ده. عجیبه کار دی
داسې جمله چې بیخي د منطق او د کتابونو بوی پې نه لګېدلی هم داسې جمله نه وایي. قیاس اقتراني د متصلاتو نه جوړیږي او که قیاس اقتراني د صغرا او د کبرا نه جوړیږي. قیاس استثنایی د متصلاتو نه جوړیږي. ظالمه خناسه راشه چې سلم درته شروع کړم. قیاس استثنایی په دوه قسمه ده، اتصالی او انفصالی. دا د متصلاتو نه قیاس استثنایی جوړیږي، قیاس اقترانی نه جوړیږي. قیاس اقترانی د صغرا او د کبرا نه جوړیږي. ومه دا چې دا لا مذهب خناس اعتراضات کوي چې د رعفه په ځای رعفه ویلی دی او بالدم دې ته شد ورکړی دی. د قرآن وګوره والدم دلته شد شته که نشته؟ خو لا مذهب خناسه تا ته زه وایم چې تا په ما باندې اعتراض کړی دی، بیا د عبارات د مسلم ثبوت پیش کړي دي، نو په هغې کې د ینتجو ویلی دی. ینتجو ظالمه خناسه باب افعال دی ذکر کړی دی. ینتجو دا د باب افعال نه دی، دا د باب د ضربه یضربو نه دی. نتج ینتجو داسې وایه، نتج ینتجو، ینتجو نه دی. د باب د ضربه یضربو په ځای باندې باب افعال مه ذکر کوه، د مجردو په ځای باندې مزید مه ذکر کوه. اتمه ده چې دا لا مذهب خناس ما ته وایي چې د مقدم او د تالي په مابین کې مساوات وایي. دا د مساوات خبره چې ده، مساوات وایي دې ته وایي چې ما صدق علیه د یو ما صدق علیه د بل وي. لا مذهب خناسه دا د مساوات تعریف فی المفردات ده. مساوات دا په درې قسمه ده، یو په مفرداتو کې ده، بل په جملو کې ده، بل په هدایت الحکمت کې ده. د مساوات ډېرې معناګانې دي. ته راشه چې یوازې په مساوات کې درته یوه ګنټه تحقیق وکړم. مساوات فی المفردات دې ته وایي چې ما صدق علیه د یو ما صدق علیه د بل وي. او مساوات فی الجمل هغه دې ته وایي چې د هر یو رفعه د بل رفع ته مستلزمه وي، او د هر یو وضعه د بل وضع لره مستلزمه وي. دلته د مقدم او د تالي په مابین کې په همدې معنا باندې مساوات ده چې د مقدم وضعه مستلزمه د وضع د تالي لره، او د مقدم رفعه مستلزمه د رفع د تالي لره. دارنګې وضع د تالي مستلزمه د وضع د مقدم لره، او رفع د تالي مستلزمه د رفع د مقدم لره. ظالمه خناسه روح المانی بدر سروي د دې آیات کریمه لاندې وګوره چې ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. لولا دفع الله الناس دا مقدم ده، او لفسدت الارض دا تالی ده. او دلته بیا مفسرینو فرمایلی دي چې لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دا مقدم باطل ده، نو لفسدت الارض دا تعلیم باطل شو. دلته رفع د مقدم مستلزمه شو رفع د تالی لره، ځکه د مقدم او د تالی په مابین کې مساوات ده. تا یوازې مرقات یاد کړی دی، یوازې مسلم ثبوت ته ذکر کړو. مرقات او مسلم ثبوت نه پورته کتابونه دي لکه چې نه دي ویلي. دا خو بدیهي قاعده ده، حمدالله ووایه، سلم شرطیات ووایه، سلم تصدیقات ووایه. په دې ټولو کې دا لیکلي دي چې کله د مقدم او د تالی په مابین کې مساوات دي، نو رفع د مقدم بیا مستلزمه رفع د تالی لره، او وضع د مقدم مستلزمه وضع د تالی لره. دارنګې د تالی د طرف نم دی، رفع د تالی مقدم مستلزمه رفع د مقدم لره، او وضع د تالی مستلزمه وضع د مقدم لره. نهم دا چې دا خناس وایي چې دلته ملازمه ده. خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. ملازمه خو دې ته وایي چې مقدم علت د تالی د پاره یا تالی علت د مقدم د پاره یا دواړه معلولین د پاره د علت ثالث. او ان علم فيه شفاء لا بأس به. دلته ان علم فيه شفاء دا علت نه ده د پاره د لا بأس به. دا مقدم علت د تالی د پاره نه ده، او نه تالی علت د مقدم د پاره ده، او نه دواړه معلولین د پاره د علت ثالث. دریم دا چې زه لا مذهب خناسه تا ته دا وایم چې بیا درته وایم چې خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره. ظالمه تا لو رعفه هغه دې شرط کړو، او لا بأس به دا دې ورته تالی کړو، دا دې ورته جزا کړه. او بیا وایي چې د دې ملازمه ده د ان علم فيه شفاء سره. نو چې ان علم فيه شفاء ورته شرط نه ده، لا بأس به د دې دپاره جزا نه ده، نو لا مذهب د دې دواړو په مابین کې ملازمه بیا څنګه راغله؟ ملازمه خو د شرط او د جزا د مقدم او د تالی په مابین کې وي. تا خو مقدمه هغه لو رعفه کړو ورته، ان علم فيه شفاء دې قید کړو، هېڅ مقدم دې نه کړو، شرط دې نه کړو د لا بأس به دپاره، نو ملازمه دې څنګه پکې راوسته؟
او لسم دا چې دا لامذهب خناس د الفاظ تاسې واورئ دا مناظرې ته مناظره وایي. بله دا چې لامذهب خناسه په معقولاتو کې تقلید نه وي. راشه چې دلیل درته پیش کم چې د مقدم او د تالی په مابین کې مساوات وي، نو بیا رفع د هر یو رفع د بل راولي او وضع د هر یو مستلزمه وضع د بل لره. دلیل دا دی چې اکثرا مقدم اخص وي او تالی اعم وي. کله چې مقدم اخص وي او تالی اعم وي نو الته بیا وضع د مقدم نتیجه ورکوي وضع د تالی، ځکه مقدم ملزوم دی او تالی لازم دی، او په تحقق د ملزوم سره تحقق د لازم راځي، په تحقق د اخص سره تحقق د اعم راځي. او رفع د تالی الته بیا نتیجه ورکوي رفع د مقدم، ځکه وجه دا ده چې رفع د اعم مستلزمه رفع د اخص لره، الته وضع د تالی نتیجه نه ورکوي وضع د مقدم، ځکه تحقق د اعم مستلزم نه تحقق د اخص لره. نو احتمالات عقلیه څلور دي چې کله مقدم اخص او ملزومی او تالی ور سره لازمی، نو احتمالات عقلیه څلور دي، دو صحیح دي دو غلط. یو دا چې وضع د مقدم نتیجه ورکي وضع د تالی، دا صحیح دی ځکه تحقق د اخص مستلزم دی تحقق د اعم لره. دویم دا چې رفع د مقدم نتیجه ورکي رفع د تالی، دا غلط دی ځکه په انتفاع د اخص انتفاع د اعم نه راځي او د تالی د طرف نه. رفع د تالی نتیجه ورکي رفع د مقدم، ځکه رفع د لازم په انتفاع د لازم انتفاع د ملزوم راځي، او وضع د تالی نتیجه نه ورکوي وضع د مقدم، ځکه په تحقق د اعم سره تحقق د اخص نه راځي. دا په هغه وخت کې چې کله مقدم اخص وي او تالی اعم وي، لکه ان کان هذا انسانا کان حیوانا. نو دلته اوس لکنه انسان فهو حیوان، وضع د مقدم شوه نتیجه ورکړه وضع د تالی، دا نتیجه صحیح ده. دارنګي رفع د تالی داسې وایي لکنه لیس بحیوان فلیس بانسان. نو دلته دا دو صورته منتج دي چې کله مقدم اخص او ملزومی او تالی اعم او لازمی، او چې کله د مقدم او د تالی دواړو په مابین کې مساوات وي نو الته رفع د مقدم رفع د تالی راولي، وضع د مقدم وضع د تالی راولي، رفع د تالی رفع د مقدم راولي، او وضع د تالی وضع د مقدم راولي. زه به تاته مثال پیش کم. ان کان هذا انسانا کان ناطقا، څلور واړه صورته پکې جایز دي، څلور واړه احتمالات عقلیه، څلور واړه قسمه نتیجې صحیح دي. ان کان هذا انسانا کان ناطقا لکنه لیس بناطق، رفع د تالی مې وکړه نو نتیجه ورکوي فلیس بانسان، رفع د تالی نتیجه ورکړه رفع د مقدم. یا لکنه لیس بانسان فلیس بناطق، دلته رفع د مقدم نتیجه ورکړه رفع د تالی. دارنګې وضع هم د دواړو د طرف نه نتیجه ورکوي لکنه انسان فهو ناطق، لکنه ناطق فهو انسان. نو څلور واړه صورتونه پکې منتج دي. حمدالله ووایه او بې اعتراض کوه. یوه جمعه دا بیچاره خواري وکړي، یوه جمعه بعد چېرته یو اعتراض که بیت العنکبوت را پیدا کی او د باطل دفاع ور باندې کوي. همیشه د حق په مقابل کې باطلی، په اخر کې د لامذهب د ان اردنا تحسنا اعتراض کړی دی. ظالم دلته تلخیص ووایه. د اهل عربیو په نیز باندې شرط قید وي دپاره د مسند فی الجزا، او قید کله اتفاقي وي، لکه د همدې آیات لاندې چې ټولو تفسیرونو لیکلي دي چې دا قید اتفاقي دی. ان اردنا تحسنا کی اعتراض کړی دی چې د دې جواب دې ماته څوک راکړي. دیارلسم دا چې دا وبي خناس وایي چې منی پاکه ده، لیکن د قرآن لیکل پرې ځکه جایز نه دي چې دا بې احترامي ده. نو لامذهب ستاسو یو کتاب د فقه محمدیه هغې کې لیکلي چې د منی خوړل په یو قول باندې جایز دي. نو چې منی پاکه ده او خوړل هم جایز دي، نو په داسې شي باندې د قرآن لیکل ولې بې احترامي ده؟ دویم دا چې زه ستانه تپوس کوم چې الله پاک دې ته بې احترامي ویلې ده او که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بې احترامي ویلې ده. ستاسو اصول خو دوه دي، یو صریح آیات او بل صریح حدیث. په کم صریح آیات او په کم صریح حدیث کې دا راغلی دي چې دا بې احترامي ده؟ د قرآن احترام خو الحمدلله مونږ کوو. او په اخر کې درته دا وایم، یو دوه خبرې درته کوم چې ګوره خناسه تا په دې ټول اعتراض کې زموږ د کتابونو اغلا کړې ده. مرقات یې دی او مسلم ثبوت یې دی. مرقات خو حنفي مقلد لیکلی دی او مسلم ثبوت هم حنفي مقلد لیکلی دی. دومره یتیم مسلک مو دی ستاسو
چې دومره هم څه نه لرئ چې د هغې نه یو عبارت را نقل کوي، زموږ په خلاف زموږ د کتابو عبارات پیش کوئ، الزامي نه پیش کوئ، تحقیقي پیش کوئ، ځکه ستاسو لاسونه الحمدلله د علم نه خالی دي، زموږ د کتابونو هم علم زده کړی. مرقات خو حنفي مقلد لیکلی دی، د ده عبارات زما په خلاف تا ولې پیش کړو؟ د مسلم ثبوت کتاب چې دی دا حنفي مقلد لیکلی دی، نو د مقلدین خو ستاسو په نیز جاهلان دي، ړانده دي، کاڼه دي، ناپوهه دي، بدعتیان دي. نو د دې جاهلانو دروازې ته ولاړې او کچکول هم ورته نیولی دی، د جاهل دروازې ته چې ولاړي نو هغه به څومره اجهلي، د خپل اجهلیت ثبوت تی پیش کړو. یو بله خبر هم درته کوم، دا ستا کلیف چې ما ته چا را لیږلی دی په دې کې داسې لیکلي شیخ ابو یوسف نجیب الله، زه ستا په دې نوم را سره مناظره وکړه. دا شیخ د نکره ذکر کړی دی، دا شیخ او ابو یوسف د دوی په مابین کې نحوي کم تعلق دی؟ موصوف و صفت دی، بدل و مبدل منهو دی، عطف بیان دی، پکې په دې کې کم نسبت دی؟ که هر نسبت دی ما ته په دې خپل نوم کې وښودم زه به تا ته 10,000 روپۍ درکړم که دا نوم دې رانه صحیح کړو. شیخ ابو یوسف دی ویلی دی، شیخ دی نکره ذکر کړې ده، ابو یوسف دی ورپسې وروسته ذکر کړی دی، دا موصوف و صفت هم نشي کېدی، بدل و مبدل منهو هم نشي کېدی، ابو یوسف د شیخ دپاره عطف بیان هم نشي کېدی. دې کې کم نسبت دی؟ راشه زموږ مدرسې ته دیر کالونۍ ته دا نوم درته صحیح کړمه، د دې نوم ترکیب دې درته وښیمه، که دا نوم دې رانه صحیح کړم زه به تا ته 10,000 روپۍ درکړم. د دې نه وروسته ټولو مسلمانانو ته وایم چې دې لا مذهبه خناس ما ته چیلنج راکړو، وجود رابطي کې را سره وایي که مناظره کوي، که په بل شي کې مناظره کوي، زه وایم بلکل راځه، بس ستا چیلنج ما ته قبول شو. زه په مدرسه کې ناست یم، مدرسه دارالعلوم زبیریه دیر کالونۍ، زه په دې کې یم، شپه ورځ دلته یم. هر کله چې راځي صرف یوه ګنټه مخکې که دې ما ته وویلې دا به ستا احساني، که یوه ګنټه مخکې دې راته ونه ویلې او ناڅاپي راغلم زه تا سره مناظرې ته تیار یم. راځه په همدې مسله مناظره وکړو. همدا د فتاوی شامیه په دې مسله ما او تا سره مناظره کوو چې فتاوی شامیه کې څه لیکلي دي. زما دعوه دا ده چې شامي کې دا لیکلي دي چې په وینه او په بولو باندې د قرآن لیکل حرام دي. راځه په دې سره مناظره وکړو. یعنې تا چیلنج را کړی او ستا د طرف نه چیلنج ما ته قبول دی. که ته نشې تیارېدی زه خپل نیټورک ته دې ووایه بل ملا پکې را پیدا که، پروا نه لري. هر یو چې بدلی را بدلی ته هم ورسره شه، ته د معاون په طریقه ورسره شه. راشه زه به ستا احترام او عزت وکړم. که دلته زموږ مدرسې ته نه راځي نو بیا خیر دی، یو ثالث ځای بل وټاکه.